زه خو د هرې ناروا خلاف یم زه خو د هرې ناروا خلاف یم نن یې خلاف هم یې سبا خلاف یم دلته جمهور هلته شریعت واواجی د دې قاضي مفتی ملا خلاف یم څوک مې چې ګران افغانستان ورانوي د هغو خلکو خو بیا بیا خلاف یم چې تور ته تور او سپین ته سپین نه وایي نو ګیلامان یې برملا خلاف یم سلامونه نه کېږي احترامات لرو بر پښتنو افغانانو ته خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ خوندور وی ملګرو تاسو ته پته ده چې په ګران هیواد افغانستان کې دا څو د میاشتو راهیسې ډېره سخته جګړه روانه ده په افغانستان کې دننه ډېرې ودانۍ له منځه ځي ډېر ځوانان په شهادت رسېږي زخمیان کېږي ډېرې تورسرې خویندې میندې بېکوره کېږي ماشومان بېکوره کېږي ډېر بې حده ظلم جبر یعنی بیخي له حده زیات ظلم جبر روان دی د افغانانو خپل کار په خپل ځای پرېږده زه حیران د پاکستان خلکو ته یم چې هلته په زرګونو خلک بېکوره کېږي د خلکو کورونه ورانېږي جوماتونه مدرسې مارکیټونه له منځه ځي پکې تورسرې بورېږي کونډېږي میندې ماشومان یتیمانېږي او تاسو دلته جشنونه کوئ زه د پاکستان د خلکو نه دا څو پوښتنې لرم دا چې څوک په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ډېر په ویاړ سپورټ کوي دلته هغه ته کمپینونه کوي هغه ته پوسټونه کوي او طالبان زنده‌باد اوڅه اوڅه نارې وایي صحیح ده فقط د یو څو پوښتنو جواب ماته راکړه کچېرې یعنی ګوره دا د یو کامل مسلمان هغه د مشر منظور خبره وایي څوک چې ځان ته څه خوښوي هغه بل مسلمان ته هم خوښوي دا د یو کامل مسلمان نښه ده نو کچېرې تاسې په افغانستان کې شریعت خوښوئ او طالبان در باندې دومره ګران دي نو خو راشئ د پاکستان حکومت هم ور وسپارئ اسلام آباد هم د دوی په ولکه ورکوي د پاکستان هم د دوی په ولکه ورکوي بله پوښتنه آیا د پاکستان خلکو تاسو دا غواړئ چې د پاکستان روډونه بلډینګونه سکولونه یونیورسټۍ هر څه په بارودو په بمونو والوځي پلکونه په بارودو والوځي ودانۍ په بارودو والوځي طالبان راشي په زور په اسلام آباد عمران خان یرغمال کې په زور په اسلام آباد درنه واکمن شي او په زور ستاسو دا بیرغ راښکته کې اور ورکړي او خپل بیرغ پیراپان کې په اسلام آباد او په ټول پاکستان خپل واک ترلاسه کړي دا تاسو اکسپټ کوئ دا تاسو ور سره منئ یعنی خپل په ګریوان کې تاسو سوچ وکړئ خپل ګریوان ته سر ښکته کوئ تاسې دا قبلوئ چې د پاکستان د اسلام آباد د لاهور ښارونو مارکیټونو بازارونو بلډینګونو ته اور ور واچوي روډونه مات کړي پلکونه مات کړي په زور راشي ستاسو بیرغ راکښته کړي خپل بیرغ راپانې کړي عمران خان یرغمال کړي دا ټول حکومت په زور د اسلام آباد په تخت کښېني دا منئ که دا چیرې تاسو منئ او تاسو ته قابل قبول وي بیا بالکل په افغانستان کې دی همدغسې حکومت راشي بله خبره که چیرې تاسو دا غواړئ تاسو د پاکستان غټ غټ لیډران میجران افسران بهرنیو چارو وزیران حتی عمران خان په خپله د دې ګواهي کوي د طالبانو حمایت هلته د حکومت ډېر په ویاړ حمایت کوي زه د دوی نه یو څو پوښتنې لرم که تاسو چیرې د طالبانو مخالف نه وئ نو تاسو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د طالب دهشتګرد په نوم په زرګونو لکونو خلک ولې بېکوره کړه تاسې زمونږ تورسرې ولې در په در کړې زمونږ ماشومان مو ولې یتیمانان کړل زمونږ تورسرې مو ولې وژړولې زمونږ سپین ږیري مو ولې د جاسوس او د تغادار او د ترهګر په نوم بدنام کړل زمونږ په لکونو زرګونو انسانان ولې د طالب او د غازي او د القاعده په نوم بندیان دي که چیرې تاسو د طالبانو دومره حمایت کوئ دومره در باندې ګران دي نو وزیرستان ته ولې راغلی په وزیرستان مو ولې دومره زیات اور بل کړ د طالب په نوم وزیرستان ولې چور چور کړ د طالب په نوم زمونږ خویندې میندې ولې سرتورې کونډې او بورې طالب خو ټول یو وجود دی که د پاکستان کې طالبانو که په افغانستان کې دا خو ټول تاسو طالبانو دهشتګرد بلل نو که تاسو چیرې دا طالبان تاسو ته دومره درګران وو تاسو وزیرستان ولې لوټې لوټې کړ تاسو زمونږ پښتونخوا وطن ولې په بارودو وسوځو زمونږ خویندې میندې مو ولې سر تور سر کړې زمونږ د قبایلو کورونه مارکیټونه جوماتونه مدرسې او بلډینګونه مو ولې وران کړل دا خو هم یو سوال دی او د پاکستان ملایانو ته زه دا وایم د ټولې دنیا د مکې امام د ټولې دنیا علما په افغانستان کې په زرګونو علما وایي چې دا جګړه حرامه ده علما وایي مونږ تاسو ته وایو ګوره مونږ
په تاسو سوال پورته کوو تاسو نه د فضل الرحمن په خپل بیان پروت چې وایي چې افغان جهاد امریکا د خپل خواهشاتو مفاداتو د استعمالولو د لپاره زمونږ د مذهبي طبقونه ناجایزه ګټه اخیستله مونږ یې ناجایز د جهاد په نوم غولولو جنګولو که چیرې هغه جنګ دا تیر شوی جنګ دا ټول د امریکې د مفاداتو د خواهشاتو جنګ و فضل الرحمن نو نن ته ولې د فتوحاتو زیری ورکوي ولې فتوحات دغه کوي چې فتوحات روان دي ګوره مونږ سوال لرو سوال علما ته مونږ ډېر احترام لرو ډېر خلک وایي چې تاسو د علما خلاف زه صرف سوال لرم د دې سوال جواب دې ماته راکړي تاسو د چاینا کمونیزم پارټي چې سل کاله یې پوره شول فضل الرحمن تا او د جماعت اسلامي پارټي مشر سراج الحق په خپل محترم جناب شینګ شانګ چون چون صاحب مړه تو خدای ستا په خوله چې تا ویل چې بہت عزت جناب عزت ماب شین شانګ چونګ صاحب وای دا ټول عمر مو خلق د دې په نوم مړه کل کمونیزم د یو دا دی اوس چې سل کله پوره شول اوس تاسو سراج الحق د دې ځای نه مبارکي ورکوي چې تاسو د کمونیزم زمونږ د پارټي سره ډېر ښه تعلقات دي او مونږ دا وا یعنی ویاړ او فخر پې کوي په کمونیزم د چین نو ما په هغه شعر کې ویلي وو چې چین کې کمونیزم پاکستان کې جمهوریت غواړي نو ته په کومه خوله افغانستان کې شریعت غواړي یعنی مونږ کنفیوز یو وسړیا دلته عالم په دې ګریوان دلته یو رقم یو چې دلته شي بیا بل رقم وي آیا دا اسلام دا کوم نوی پیغمبر راغی نوی قرآن را نازل شو نوی اسلام راغی دا څنګه خبره ده چې پرون کافر و نن مسلمان شو نن مسلمان و سبا کافر شو دا یعنی مونږ کنفیوز یو د ټوله دنیا علما یو وایي یو فضل الرحمن بل وایي یو سراج الحق بل وایي ګوره مونږ سوال کوو سوال د سوال حق هر انسان ته شته چې سوال پورته کړي نو زه دا وایم چې ګورئ که چیرې د افغانستان په ولس د افغانستان په وطن ځورېږئ نه رحم نه لرئ د یو ګاونډي هېواد په حیث د هغوی سره مرسته نه شئ کولی د هغو سره غم شریکي نه شئ کولی نو د هغو په پرغرونو مالګې مه دوړوئ د هغو په بربادیو مه خوشحالېږئ سل خونې به ورانې کې خو یوه خونه به آباده نه کې د نورو خلکو په بربادي کې خپله آبادي مه ګورئ د خدای خاطر وکئ سوچا او اصلي مسلمانان له ځانونو نه جوړ کړئ د یو افغان د یو پښتون په حیث پې وځورېږئ پې ورخمېږئ په افغانستان زما بیا دا سوال دی د پاکستان د خلکو نه که چیرې تاسو دا غواړئ چې طالبان دې راودرېږي د ټول د بنو نه واخله تر اسلام آباده پورې وطن دې په بمونو والوځوي کورونه مارکیټونه په زور د عمران خان د کرسۍ نه راکښته کړي بیرغ دې وسوځوي خپل بیرغ دې پرې راپانې کړي په زور دې په پاکستان د شریعت حاکمیت بادشاهي راولي دا اکسپټ ته تاسو ته که نه دا اکسپټ په بل مو ولې لورېږي په بل مو ولې پیرزو کېږي او که چیرې طالبان تاسو ته دومره درګران و تاسو په وزیرستان کې اپریشنونه بیا ولې وکړل او وزیرستان مو د طالبانو په نوم ولې چور چور کړ زمونږ خویندې میندې مو ولې تور سر کړې دا خو هم یو سوال دی باید چې موږ یې پورته کړو دا سوال نو اوس زه دا سوال لرم چې د کمونیزم پارټۍ ته مبارکي ورکول چې محترم جلالت ماب شیم شام شوم صاحب د فضل الرحمن د سراج الحق او بیا د فضل الرحمن خپل بیان چې وایي د افغان جهاد کے نام پر ہمارے مذہبی طبقوں سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے نو چې پرون یې ناجایزه فایده اوچتوله ته نن څرنګه هغوی ته د فتوحاتو مبارکیانې ورکوي زما خواست دا دی سوال مې دا دی چې منافقت مه کوئ دا لوی 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 خیانت او لوی منافقت دی چې په خپل وطن کې جمهوریت ته لمن وایي خپل وطن کې هر شی روا کړي دي او په افغانستان کې د شریعت دعوې کوي د فتوحاتو مبارکي خلکو ته ورکوي او په چین کې د کمونیزم دغه ته مبارکیانې ورکوي ما کوي د خدای خاطر وکړئ اوس هغه وخت تېر دی چې تاسې پښتانه غولول هغه وختونه له منځه تللي دي چې په پښتنو مو ملنډې وهلې د جهاد او د دغه په نوم مو غولول اوس پښتانه هیڅ کله نه غولېږي انشاءالله ورحمان مونږ به تر هغې پورې خپل کام ته هغه لاره ښایو چې کام په خیر پې راټولېږي لر او بر افغانان سره یو کېږي سره پیوند کېږي وطن ابادېږي او خپلواکه کېږي
ستاسو په دې خبرو کې مونږ قطعا ناراض او زما ټولو پښتنو افغانانو ته دا خواست دی چې همدا هغه ملایان دي چې پرون یې ویل چې په د افغان جهاد په نوم یې زمونږ نه غلطه ګټه اخیسته او نن په هغه جنگ فتوحاتو مبارکیانې ورکوي او د کمونیزم په نوم یې څومره خلک تباه او برباد شول او نن د چین کمونیزم پارټي ته 100 کاله بعد مبارکیانې ورکوي او دا پاکستان ریاست دا ټول عمر د طالب دهشتګرد په نوم زمونږ پښتونخوا وطن چور چور کړه او نن هم د هغه طالبانو حمایت کوي د هغوی حکومت ته هرکله یو شرغلاست وایي. دا صرف زما سوالونه وو، زما د دې سوالونو جواب دی یو څوک په دلایلو راکړي. خدای مو خوشحال لره. هر چیرته چې وایي افغانانو په تاسو فرض قرض ده، د خپل وطن دفاع په تاسو فرض قرض ده. پورته شئ، راویښ شئ، د خپل وطن، د خپل اولس، د خپلو خویندو میندو، د خپلو تورسرو دفاع وکئ او بیا دې خبرو ته ځانونه مه ایساروئ چې خلک دلته درته وایي چې ماجره کله به ځې، ماجره بیا راغلی، ماجره لاړ شه، ماجره او دا مه کوئ. د خدای خاطر وکئ. مرګ ته 100 ځله بهتر دی چې دلته ګلخانان پې غرونه درکوي، له هغې مړه شئ په خپل وطن. یو 100 ځله مړه شئ په خپل وطن، مړه شئ، مړه شئ. خو د خلکو دې پې غرونو ته بیا ځانونه مه مجبوره کوئ چې درته وایي چې ماجره کله به ځې او ماجره کله راغله. مننه. خدای مو خوشحال لره. هر چیرته چې وای لره بر پښتون افغان وطن په دعاګانو کې یاد ساتئ. وای که د وطن په ننګ شهید شوې، پر تار د زلفو به کفن درته ګنډمه، په وطن ننګ دی توره وکه زغملی نشم د امزولو پې غرونه، په وطن ننګ دی پاتې نشي چې په امزولو کې مې ارته تڼۍ زما، او که تور وربل مې راتېږي په وطن ننګ دی جانان نه مانې کومه.